د اختر ورځ وه. نبی علیه الصلاة والسلام د کور نه راووت د اختر مانځه دپاره چې راته په لاره کې څه ماشومان ناست دي لوبې یې کولي. په نبی علیه الصلاة والسلام باندې سلام واچو. نبی علیه الصلاة والسلام ورته جواب ورکړو خو د دوی نه اخوا یو بل ماشوم ناست و او دې ماشومانو ته ډېر د حسرت او د افسوس په سترګو سره کتل. نبی علیه الصلاة والسلام دغې ماشوم ته د لارې په منځ کې کېناستو. وی بچیا د اختر ورځ ده کپړې دې ولې پاکینګ دي اغوستي پیزار دې ولې شلېدلی پخ وکړی دی بچیا نن خو د اختر ورځ ده. هغه ماشوم ورته وایي د الله محبوبه زه د مدینې یتیم یم زما پلار نشته دی چې ماله کپړې راوړي چې ماله پیزار راوړي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل ښه په هغې کې راواغستو او واپس شو عیدګاه ته لا نه واپس شو د لارې نه کور ته یې راوست. عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته یې وفرمیل وی حمیره دا د مدینې یتیم دی دی ولمبوه دی سنبال کا. او فاطمه رضی الله تعالی عنها پسې پیغام ولیږو وی فاطمه د حسن امزول یتیم ماشوم دی او هغه له د حسن کمی پاکې کپړې انځلې شوې کپړې هغه وله راکړه چې زه یې درته واغوندومه. فاطمه رضی الله تعالی عنها وله کپړې راولېږلې. نبی علیه الصلاة والسلام عایشه بیبي ته وفرمیل دا ورته واغوندوه. عایشه بیبي دا ماشوم سنبال کو سر یې وله غوړ کو سترګې وله تورې کړې خوشبویي وله وموږله او دا ماشوم د نبی علیه الصلاة والسلام سره په لاره روان شو عیدګاه ته تله مانځله. نو چې په لاره ځي نبي علیه الصلاة والسلام ترېنه تپوس کوي ای بچیا ستا سره به دې هم پلار عیدګاه ته ته به ورسره داسې روان وي. ده ورته وي او د الله پیغمبره زه به مې د بابا سره مانځله تلم د اختر. نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي وي څنګه به ورسره تلې وي د الله محبوبه زه به هغه په خپله اوږه اخیستې وم. نبی علیه الصلاة والسلام د لارې په منځ کې کېناستو وی بچیا راوخېږه زما اوږو ته چې نن د عیدګاه ته زه په خپله اوږه بوځم. الله ماشوم د نبی علیه الصلاة والسلام په مبارکو اوږو باندې سور شو په هغې لاره باندې بیا تېرېږي. هغه ماشومان ناست دي دا خو هغه وړوکې دی چې شلېدلې پیزار زړې کپړې او اوس د نبي علیه الصلاة والسلام په اوږو باندې سنبال شوی ناست دی. هغه یو ماشوم ترېنه تپوس کوي وایي ستا خو مخکې زړې کپړې وي اوس خو دې کپړې نه وي واغوستې او د نبي علیه الصلاة والسلام په اوږه باندې دا ولې هغه ورته وایي زما پلار نه ما ځکه زړې کپړې اغوستې وي زما ځکه شلېدلی پیزار و اوس ماله د الله د هغې په بدل کې محمد مصطفی پلار راکړو. کومو ماشومانو چې لوبې کولې په هغې کې یو ماشوم وي وی کاش چې زما پلار نه وی چې زه هم د نبي علیه الصلاة والسلام په اوږو باندې وي او ما هم نبي علیه الصلاة والسلام پلار کړی دی. دا د ماشومانو محبت و د نبي علیه الصلاة والسلام سره وی کاش چې زما هم پلار نه وی. عیدګاه ته لاړو ماشوم ښکته کېناستو. نبي علیه الصلاة والسلام منبر باندې تشریف فرما شو. نبي علیه الصلاة والسلام ورته آواز وکړ بچې دغلته مه کېنه نن به ته ښکته نه کېنې راشه زما سره زما په منبر باندې کېنه. هغه یتیم بچی نبی علیه الصلاة والسلام د ځان سره د منبر باندې کېنو. الله او نبی علیه الصلاة والسلام صحابه مخاطب کړو او نبی علیه الصلاة والسلام ته دغه یتیم په سر باندې لاس کېښودو وی ای زما امته ای صحابه کرامو واورئ چا چې د یتیم په سر باندې لاس کېښود د دې لاس ته لاندې چې څومره ویښته رالو الله تبارک وتعالی به د دې انسان په عمل نامه کې د دغې ویښتو برابر نیکۍ ولیکي. الله کله کله د یتیم په سر باندې لاس ږدی بطور شفقت پې لاس ږدی چې تا په سر لاس کېښودو د دې لاس ته لاندې څومره ویښته چې راځي ستا په عملنامه کې دومره نیکۍ لیکلی کېږي. دا نبی علیه الصلاة والسلام ثابت کړو موږ ته چې خلک د یتیم مال هړف کوي د یتیم سره ظلم کوي چې په څه طریقه به زه د مال خورم په څه طریقه باندې به زه د جایداد اخلم. نبی علیه الصلاة والسلام خپل امت ته دا پیغام ورکړو چې ګورئ زه د یتیم
شفقت تفار راغلم، زه رحمت للعالمین راغلم، زه د کمزورو د پاره رحمت راغلم، زه د زورورو د پاره رحمت راغلم، زه د یتیمانانو د پاره رحمت راغلم. نو په خپلو مالونو کې د یتیمانانو، د غریبانانو، د کونډو د هغې حصه وباسئ. د الله راکړی مال دی. مونږ به سبا نه یو، کیدای شي نن زه یم، زما بچي خوشحاله دي، زما بیبي خوشحاله ده، د مرګ هېڅ پته نه لګي. سبا زه تلی ما، زما بچي به یتیمانان دي، د بل په در کې به ولاړي. الله، نو نن چې کوم یتیمانان شوي دي د هغې احساس د ځان سره